أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوی درس دارکم بسم الله الرحمن الرحیم ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى. دغه دوه الفاظ نیول. اللهم إياك نعبد، دا إياك نعبد هغه الفاظ دي چې په سورة فاتحه کې یعنی الحمدلله رب العالمین شروع کېدله. څلورم یا پنځم آیات کې دا خبره موږ او تاسو کړې وه. إياك نعبد، إياك، او په دعای قنوت کې د إياك نعبد تر مخه صرف اللهم راغلی. اللهم چې یوه خبره پکښې کې ده چې دلته کشنۍ ها ده، غټه ح نه ده، په ستوني کې نه ویل کېږي. اللهم إياك نعبد، إياك کې هغه خبره ده چې إياك نه وایو، الف د یا سره په شد باندې جنګوو. إياك نعبد، په نعبدو کې هغه تکراری خبره درته کوو چې عین په الف باندې مه وایست، نعبدو مه وایست، نعبدو. ولک نصلي، په نصلي کې هغه خبره ده چې صاد په سین باندې مه وایست، ولک نصلي نه، ولک نصلي، صاد په خوله کې دننه ډک ویل کېږي، ولک نصلي. اللهم إياك نعبد ولك 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 نصلي. زور درس یې پلاوایم، بیا به پاته کسان زور درس راته ووایي. د نن درس به بیا سبا د ټولو څخه انشاءالله اورو. اوس یو وار درته وایمه زور درس، زه یې وایم تاسو یې مه وایست. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. صدق الله العظيم.